بسم الله الرحمن الرحیم په حسن خان ډیجیټل کې ګرانو کتونکو زه تاسو ته هر کله ومه یو کومه روزانه بنیاد باندې د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کومه مسلې دي او زیاتره زمونږه فوکس چې کومه مغا د دهشتګردۍ حواله سره بارډر باندې دوه حواله سره جګړو حواله سره ده او د تاجرانو ته مسلې دي خو یو طبقه داسې ده خاص کر پاکستانیان چې دا وخت په افغانستان کې دي خو د مسلو وسه پورې چاته پوس نه دی کړی او دا داسې دي چې کافي تعداد کې وغه زمونږه سټوډنټان دي څوک چې په افغانستان کې سبق وي او د دوی تعداد تقریبا 3,000 پورې دی چې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې کابل کې جلال آباد کې پکتیا کې یا کندهار کې دلته کې دوی سبقونه وي نن مونږه په دې حواله سره د پاکستانی سټوډنټانو چې کوم نماینده دي شهاب الدین سید شهاب الدین هغه زمونږ سره دی پښتنه د کوچ د دوی دا کومه جګړه روانه ده تاوتریخوالی روان دي د پاکستان افغانستان ترمنځ دا کومه د فضا چې جوړه شوې ده نو د دوی جون پکې څنګه دي شهاب خان ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام او تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې خپل پروګرام کې مونږ ته وخت راکو درته شهاب او زمونږ چې دینو زمونږ هغه خپل پروګرام کې رپورټ کوو درته شهاب چې څومره طالب علمان به په افغانستان کې بیا په کابل کې مختلفو ښارونو کې څومره به تقریبا پاکستانی کابل کې زمونږ سره تقریبا 1400 سټوډنټس کوم دي چې ډاکټران زمونږ سره سبق وایي دا شانتي جلال آباد کې نه نیم جلال آباد کې دي او خوست پکتیا کې زمونږ سره دي او کندهار کې دي دي کې کمتر چې کوم دي تقریبا 19% چې کوم دي هغه په کونمنټ یونیورسيټي کې دي چې کې په سکالرشپ باندې راغلي دي او دا نوې څه کوم دي هغه په پرایویټ یونیورسيټي کې دي نو ټوټل زموږ تقریبا 2709 زموږ سره تاسو خشاب د کم تاوتریخواله د پاکستان افغانستان ترمنځ د بارډر بند شو نو تاسو دغه تکي جون څنګه دی په دې راته خپل رائے راکړي سر دلته کې خو ته صفه خبره ته وکړو نه د دولت لخوا او نه د وګړو لخوا څه خاص مشکلات البته ځینې مشکلات دي هغه د ویزو مشکلات دي او سره چې کوم دي د هغه د تک مشکلات دي چې دلته کې امتحانونه ختم شوي دي چې کوم فاینل ایگزام دي او د یونیورسيټي لجنه ده او کابل کې نو زیاتره چې کوم دي د سلطان هغه پاتې دي ځکه چې د فلایټ ټیکټونو څوک نشي برداشت کولای فلایټ ډیر زیات ګران شوی دی مخکې په مثلا $1,000 باندې چې کوم دی نو په هغې باندې به ټیکټ ملاوېدو هغه $200-300 ته ټیکټ خطی دی نو هغه زیات ټول میډل کلاس نو څه دلته کې د فلایټونو چې کوم دي هغه افورډیبل نه دي ټول میډل کلاس فیملی سره زیاتره کوم دي نو هغه نشي کولی چې په فلایټونو کې چې کوم دی نو هغې لاړ کړی شي دې حوالې سره د پاکستان خلک وکړي د سیاستمدارانو سره او د نورو وګړو سره پاکستان کې رابطې وکړي تاسو مهرباني وکړئ چې په یوې ورځ دوه لپاره د تورخم په لاره باندې سکانو ته جوړ کړئ چې دوی لاړ شي او د جمعې چې دا کې ملکیت کې هاسټل کې ټول زیات په یخ کې پراته دي او ایگزامونه هم ختم شوي دي د زیاترو ستانو دې کې بله غټه مسله چې کوم ده نو هغه د ویزو ده او هغه ځکه راپېښه شوې ده چې کوم هلکان چې سټوډنټ ویزه درلودله نو هغه خو مشکل نه لري هغې ته ایکسټینشن ورکوي خو کوم سټوډنټان چې هغې یعنې ویزټ ویزه باندې راغلي وو کوم ویزټ باندې راغلي وو نو هغې چې کوم دی اوس ویزه ایکسټینشن لپاره ورځي نو تاسو به موږ ته د میاشتې $1,000 فاین جمع کوئ یعنې موږ ته به جرمانه راکوئ $1,000 د میاشتې نو دا چې زیات 2-3 میاشتې په ویزه باندې اوښتې وي دا $4,500 دا شول چې کوم دی $200-300 چې کوم دی نو هغه د فیس او بیا تاسو پاکستاني کې خپله باندې دغه وکړئ حساب راوباسئ نو دا دونه پورې څوک نشي کولی موږ د دې نه بار بار ورسره کوشش کوو د پاکستان د سیاستمدارو سره د هغې سره دې باندې بله ورځ ماخیل د نثار باز هم چې تاسو نور لکه دا خو تاسو د ویزو مسله دا وسره چې کم دی دغه د بارډر باندې اسې دا کم تاوتریخوال دی جګړه روانه ده پاکستان د طرفه هلته کې اټیکس مو شو د هغې د طرفه دغه مسلې دي
عامو تاسو چې بهر وزیر یا چته ګرځي یا په یونیورسيټي کې یا په هاستل کې سم مسلې سره شته دي نه دغه صفا خبره کوي نه د دې د وګړو لخوا د څه خبره شته موږ ته چې یاره څه مشکلات را پیښیږي زونه ته دغه راغې دونه جګړه راغله او دونه تاوتریخوالی راغی خو یعنې ښه په دغه سره دا کوم د وګړو دولت لخوا موږ ته څه قسمه مشکل نه دی را پیښ شوی تر اوسه پورې یعنې دې حده پورې چې زموږ له پوه شوي ده د دولت لخوا د وګړو لخوا چې تاسو ته څوک مزاحمت خو نه کوي یا څوک تاسو څنګوي نه موږ ورته لکه یعنې صفا خبره دا ده چې د دې داسې مشکل نشته هغې سره یې خبرې وکړي موږ یې منله د دې د طالبانو د ګورنمنټ چې د دې تاوتریخوالي باوجود چې کوم دی زموږ یې خیال ساتلی دی او زموږ خیال ساتي یعنې د دې د وګړو نه هم موږ خوشحاله شو او ورسره چې کوم دی د دولت نه هم خوشحاله پاکستان امبیسي سره تاسو څنګه تعلق دی هغوی د لرازي تپوس کوي یا د دې مسلو باره کې د هغوی څه رای څه ده پاکستان امبیسي چې ده نو شل څو مخکې موږ ورغلو نماینده وفد هلته ورغلی دا مشکلات یې ورسره شریک کړل خو هغې هم داسې سنجیده اقدامات تر اوسه نه چوت کړي دي او نه یې څه داسې ښکاري چې دوی به زموږ دپاره څه سنجیده اقدامات چوت کړي سړی مجبوره شي چې هغې نه پسې کوم دی بیا سړی رابطه وکړي که نه نو هلته کې یعنې داسې خاص سیریس ایکس د هغې د اړخ نه هم نه کېږي چې سړی په هغې باندې او زیاته ستونزې چې کوم دي هغې په تشویش کې دي یعنې هغه وایي چې خدای مکه دلته کې زموږ سره واقعه وشي یا بل خوا جمعې دی دلته کې به یخ کې پراته دي نو هغوی غواړي چې موږ خپل کور ته لاړ شو د جمعې د چوټیانې چې کوم دی دا سره کور کې وباسو ستاسو دې نه دویمه خبره دا ده چې زموږ زیاتره چې په د پښتونخوا کې کوم سټوډنټان دي په سنټرل ایشیا ملکونو کې کوم ډاکټران دي هغوی به هم زیاتره سټوډنټان چې کوم دی نو یعنې لو بجټ لپاره چې کوم دی هغوی به د افغانستان روډ چې کوم دی نو دا به هغې هم هلته اګزام خلاص شوي دي هغې هم چې کوم دی نو فلایټ ټکټ نشي افورډ کولی نو هغه هم هلته سټک پاتې دي دلته کې دا سټوډنټان هم سټک پاتې دي نو بیخي سره خبره د سټوډنټانو لپاره بیخي ورانه ده تو شهاب په امبیسي کې تاسو چا سره سفیر سره خپله ملاو شوي وی نظاماني صاحب سره نه د سفیر صاحب سره خو په خپله باندې نه ملاو شوي خو د هغې نور چې کوم سیکرټریز ول تھرډ سیکرټري کور سیکنډ سیکرټري د هغې سره ملاقات شوی ده نه نو سفیر ولې نه خو په خپله باندې هغه خو مصروف وي که نه هغه دونه ملاقات چېرته کولی شي سټوډنټس ته دپاره ولې دې دغه هلته ناست څه ته دی شهاب ولې نور د کار څه دی دا چې کله څه مسله راشي بیا به مګرمچ اوښکې تویوي نو موږ هم دغه جاړو دا چې هلې ځلې مو شروع کړي دي او هغه ځای نه چې دا خلک انوالو کوو او لیګیانو هم په دې وجه چې خدای مکه واقعیا پیښ نه شي یا د چا لخوا او نو دا چې جاړو هم په دې خبره جاړو دوی مو انفارم کړي دي او ورسره چې دا ډیټا مو ورته هم ورکړې ده یعنې دا زموږ کار هم نه و چې دوی ته موږ ډیټا ورکړی وی خو دوی ته ډیټا هم میلاو شوي ده د ټول سټوډنټس چې تاسو سره دونه سټوډنټس چې کوم دي دا په افغانستان کې په مختلف پروینسز یا ولایتونو کې چې کوم دی دوی سبقونه وایي یعنې ډیټا هم موږ ورکړې ده خو د هغې باوجود هم څه داسې سیریس ایکټس زه نه وینم چې د دې لخوا نه کېږي او یو ځل مو تاسو سره رابطه کړې ده تاسو سره یې نه ده کړې نه موږ سره تر اوسه چا رابطه نه ده کړې یعنې هغه وخت هغه هم زموږ د سټوډنټس چې کوم دی نو هغوی د امبیسۍ سره رابطه وکړه په کار دا و چې دوی سره د سټوډنټس نمایندګانو نمبر یې په کار چې دوی ورسره رابطه کړی وی چې ستاسو سره تکلیف خو نه دی پېښ شوی یا سټوډنټان چې کوم دي هغوی خو په تکلیف موږ سره رابطه کړی وی زموږ سټوډنټان ورغلل هلته کې چې کوم دی د هغې سره رابطه وکړه او بیا د هغې لخوا چې کوم دی صرف دونه پورې وویل شول چې تاسو تشویش مه کوئ که داسې خراب حالات راځي نو موږ به تاسو چې کوم دی موږ په جریان کې او تاسو چې کوم دی ستاسو دپاره به موږ څه ایکس کوو د هغې نه بعد چې کوم دی نو زه نه وینم ځکه چې څو ځله موږ ورغلل سټوډنټان ورغلل نماینده وخت ورغلی هغوی سره دا خبره شریکه کړه چې تاسو ته د دې هلکانو دپاره ستاسو څه پروګرام ده که تاسو نشئ کولی نو د تورخم باندې تاسو لاره سره راجوړه کړئ یعنې تر دې حده پورې چې عبدالرزاق سره د پی ټي آی یو ایم ایل اے راته وویل چې ما د وزیراعظم سره د سهیل افریدي سره خبره شریکه کړې وه او هغه راته وویل چې زه په جریان کې یم دا خلک ما ته پته ده
چې د وزیر اعلی د خپل ډیسټریکټ هم زموږ سره دلته کې ډېر سټوډنټان دي، تقریبا 300 سټوډنټ چې کوم دي د وزیر اعلی د خپل ډیسټریکټ کې دي. نو هغې ویل چې ما وفاقي ګورنمنټ ته پورې ویلي چې کوم د کسو توخم باندې لاره نشي جوړولی، موږ به دغه ورته وکړي، تاسو فلایټ جوړېږئ، خرچه چې کوم ده تا به صوبایي ګورنمنټ وفاقي ګورنمنټ اب کړی دی چې که تاسو فلایټ خپل یعنې مصرف باندې نشي لګولی، دغه کاست چې کوم دی دا به موږ برداشت کړو، صوبایي ګورنمنټ به برداشت کړي. چې زیاتره د قبایي ایکسپارټا چې کوم دی د هغې سټوډنټان زموږ سره زیات دي، او کوم چې ایکسپارټا ده ملاکنډ ډیویژن دی د هغې چې کوم دی زموږ سره زیاته سټوډنټان دي. نو دوی په سنجیده دي صوبایي خپلې هلې ځلې کې، خو وفاقي ګورنمنټ چې کوم دی هغې دپاره بیخي غیر سنجیده دی. او زه به تاسو ته ووایم چې په سټوډنټ نمایندګۍ ورسره موږ په ډېرو واسطو باندې د وفاقي د ګورنمنټ نو دوی موږ سره وفاقي ګورنمنټ سره موږ د چا په واسطو باندې ورسره خبرې هم ډېرو کسانو سره وکړې، د هغې چې کوم اختیارمند خلک دي، یعنې هغې جواب قدر هم نه ورکوي که نه، یعنې چې وسایل دې باندې زموږ سره ایمیلو باندې وفاقي ګورنمنټ سره رابطې شوي دي، خو تر اوسه پورې چې کوم دی نو هغې یعنې جواب قدر هم نه دی راکړی په یس نو کې چې جواب څه شی وي. نو د وفاقي ګورنمنټ نه موږ ډېر زیات مایوسه یو او د سټوډنټان ټول په تشویش کې دي. تاسو امبیسي ته لاړلې او دوی تاسو ته وایي چې تشویش مه کوئ، موږ دلته کیو، نو لکه دوی تاسو څه په انتظار دي چې تاسو جیل ته لاړ شئ، خدای مکه څه زیاتې دغه وشي، حالات دغه شي، نو هله به بیا دوی ایمرجنسي ایواکویشن کې اوسه پورې دوی څه تپوس نه دی کړی. نو د تشویش خو دا سیاسي دلاسه موږ موږ تاسو ته ډاډګیرنه درکوو چې تشویش مه کوئ. تشویش خو موږ ته دلته کې داسې خاص د طالبانو د اړخ نه څه مشکل خو نشته چې خدای به د هغوی کور ودانۍ وایو، موږ ته څه مشکل نه پېښوي، او نه څه د بل خوا د دولت نه د دې وګړو لخوا څه مشکل نه، هغوی خو موږ ته ښه عزت. خو زموږ مشکل دا ده سر چې موږ هلته پاکستان ته اوس چوټیانې دي، او دا اوس ما ورته وویل چې دا چوټیانې را روانې دي، 2 میاشتې مخکې موږ دا خبرې دوی سره شریکې کړې چې تاسو موږ ته یوه لاره راوبایئ. نو دوی چې دی تاسو پورې هغه خپل غیر سنجیده دي او ډیټا یې هم کلیکټ کړې ده، ورسره دغه او بدي کې هم نشي کولی. بیا موږ دومره پورې موږ ته وویل چې تاسو سره به ویزو کې چې کوم دی دا به فاین به موږ خبره وکړو، تاسو به د فاین حوالې سره یا ماپ کې یا به سره اخوا دېخوا وکړي که نه فاین. نو هغې هم تر اوسه پورې تقریبا 5 ورځې وشوې، د هغې هم تر اوسه پورې څه سنجیده اقدامات نه دي جوړ کړي. نو موږ ګیلمن امبیسۍ نه هم دي، د پاکستان د امبیسۍ نه هم ګیلمن دي، او د وفاقي ګورنمنټ نه هم دلته کې دا 3,000 سټوډنټان دلته دي، او ورسره چې کوم دی نو دا خو هم د پاکستان خلک دی، د زموږ چې کوم په سنټرل ایشیا کې زموږ کمرونه دي، پاکستان خلک دی، دا دواړو نه موږ ګیلمن. تاسو سټوډنټانو نه علاوه په دې کې زنانم لکه ماشومان هم دي، جنکې هم دي، که نه ټول تاسو هلکان میل یې دي؟ نه دا خو ټول میل دي، دلته کې خو فیمیل ایجوکیشن بین دی. موږ سره مخکې زموږ خویندې وې چې هغوی به راتلې دلته کې، هغه کوم سکالرشپ چې به قبایلي وزارت ورکول د پاکستان د پښتونخوا د خلکو لپاره، نو هغې سکالرشپو کې به زموږ سره زموږ خویندې راتلې. خو بیا چې کله دلته کې ایجوکیشن د فیمیل بین شو، نو د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا نه دي راغلي، هغې تللي دي اوس هلته. البته دلته دغه شته جی یعنې زموږ پنجابیان وروڼه چې کوم دي نو هغه دلته فیانو کې جابونه کوي، یعنې هغه بې شماره خلک دلته خلک خو هغوی دی نو هغه جاب والا خلک نه نه د سټوډنټانو نه علاوه تاسو وایئ چې نور هم ډېر پاکستانیان دي؟ دلته شته، بالکل شته. دلته په کیفیانو کې چې کوم دی نو ډېر پاکستاني چې کوم دی نو هغوی کار کوي، پنجابیان دي، او نور چې کوم سینیر پښتانه چې کوم دي چې سکیلفول خلک دي نو هغوی دلته کار کوي. خو هغوی خو مشکل ځکه نه لري چې د هغوی خو جابز دي، او یعنې فیسیلیټیز هر څه ورته برابر دي. نو سټوډنټ ته به په اصل کې څه فیسیلیټیز وي، یعنې یو به یې خبره کې هسې ناست وي که نه، یو خو یونیورسټي وي یا ایګزامز وي یا هر څه وي، نو هغه لکه دلته کې هسې ناست وي که نه. لکه اوس تاسو دغلته کې، او دا راته ووایئ چې تاسو بازار مازار ته یا بهر لاړ شئ، نو د عامو خلکو رویه خو به د سره، ځکه چې ظاهره خبره د پاکستان افغانستان د ولسونو ترمنځ خو خپله یو رشته شته دی، دلته کې خو یو خو پېژندلی کېږو نه،
سره دواړه پښتانه چې که هلته ښکته خلک پر خلک او کبره خلک دي او غرور سره هم پیدا کړي دي که نه یعنې داسې چینجز یې نشته نو په هغې کې لکه دا فرق نه کېږي چې دا د پېښور دی یا د دغه دی د ننګرهار دی یا چې کوم دی دا د کندهار دی نو هغې کې داسې خاص فرق نه کېږي سره پېژني هم نه او که څوک وپېژني هم نو ډېر که څوک وپېژني هم نو داسې څه خاص خبره نه وي هغې چې کوم دی ښه ریسپیکټ راکوي او ښه چې ډوډۍ ست هم وکړي نو داسې خاص خبره نشته موږ بازارونو کې سره حضور داسې خاص خو حضور نه ډېر ځکه چې دونه وخت خو نه وي خو به هر حال بیا هم که ضرورت په ټایم کې وځو بهر ته نو داسې څه خاص مشکل د وګړو لخوا د دې د دولت یا د وګړو لخوا موږ ته داسې خاص مشکل نشته. ښه اخرنه دا کومه ده نه پوښتنه شعیب خان تاسو څه اپیل کوي حکومت ته کاغه صوبایي حکومت خو خیر دی کې دونه کردار نشته دی خو بیا هم یو سیاسي قیادت ته د پاکستان د فدرال حکومت ته یا امبیسي ته ځکه د امبیسي نور کار دغلته کې څه دی خو د خپل شهریانو د پاکستان د مفاد د پاکستان د ولس د مفاد خیال ساتل دي نور نظامانی صرف دغلته کې نور څه د چکر ځای خو نه دی کابل کنه نه د نوکرۍ ځای دی نو موږ تاغي ته کوم دی دا یو ریکویسټ ورته کوو د دې سټوډنټس د دریو زره سټوډنټس د طرف نه کوم دی زه دا ریکویسټ کوم چې مهرباني دې وکړي چې د دې سټوډنټانو دپاره د یوې ورځ دوو دپاره د تورخم ګیټ چې کوم دی دا دې خلاص کړي چې دا سټوډنټان چې کوم دي دوی لاړ کړي او هلته چې کوم دی دا جمعه چې کوم دی په خپل کور کې تېر کړي او بله مسله سر دا ده چې دا دونه غټه خبره هم نه ده د دې نه مخکې هم داسې واقعیات راغلي دي دې نه مخکې به تاسو فکر وکړئ کرونا وخت و زه دلته کې خپله باندې وم نو کرونا ټایم کې چې کوم دی په هغه وخت کې هم بارډر چې کوم دی د تورخم ګیټ دیو بند کړی و خو بیا د سټوډنټانو دپاره چې کوم دی نو د تورخم ګیټ بالکل مکمل خلاص و سټوډنټان به په هغې دپاره تلو راتلو بیا چې کله دلته کې طالبان ټیک اوور وکړو په هغه وخت کې هم چې کوم دی د تورخم ګیټ چې تقریبا یو کاله پورې 9 میاشتې چې کوم دی د تورخم دروازه بنده وه نو هغه وخت کې هم چې دی نو یعنی سټوډنټس لپاره چې کوم دی دا لاره خلاصه وه د دواړو طرفه سټوډنټس که هلته کې د افغانستان سټوډنټس په پاکستان کې سبق وایي او که د پاکستان سټوډنټس چې کوم دی په افغانستان کې سبق وایي نو دواړو لپاره خلاصه وه موږ هم دا ریکویسټ کوو چې تاسو د خپل حکومتي خپلې معاملات چې تاسو تریخاوی دی دا خو یعنی دا ستاسو لپاره فارسي سره تعلق ساتي هغه تاسو خپل ټول تجارت کوئ هر څه کوئ هغه خپل وکړئ په دونه پورې وکړئ مهرباني وکړئ چې د سټوډنټان کوم سټوډنټس چې دلته کې سبق وایي دوی دپاره په طور باندې کوم دی تاسو دوی ته خلاصه کړئ چې د سټوډنټانو ته خپل کور کوي دا بالکل خلک درته دا وایي اخرنه پوښتنه ده نو کوم څنګه دغلته کې کالجونه کې کم چې دا میډیکل دي یا انجینرینګ کالجونه دي په دې کې لکه د درس او تدریس سلسله چې کومه ده لکه ښه ټیک ټاک روانه ده ټیچینګ سټاف شو یا نور سټاف شو هغه صحیح ده نو سر که ټیک نه وای دا سلسله خو نننۍ سلسله نه ده ځکه چې دا د ډاکټر نجیب د دور نه واخله تر هغه وخت نه واخله او تر دې ټایمه پورې دا سلسله را روانه ده چې هغه وخت کې خو به ګورنمنټ یونیورسټیز کې به ول اوس هم ګورنمنټ سیټونه شته طالبان ایون چې کوم دی د قبایلي سیټونه چې کوم دی هغې بحال کړي دي تقریبا 50 سکالرشپ چې کوم دی د کال میډیکل کې ورکوي 50 چې کوم دی نو هغه په انجینرینګ کې ورکوي او 50 چې کوم دی نو هغه په حقوق او بدی کې ورکوي یعنی 1.5 سکالرشپ اوس طالبان ګورنمنټ هم د قبایلو په نوم باندې کوم دی نو دا د پښتونخوا خلکو ته ورکوي تاسو چې د پښتونخوا ډومیسایل دی یعنی بالکل ایجوکیشن لیول د دیو خبر برابر ده چې خاص خبره چې نوې برابر خو درې زره سټوډنټان چې کوم دی نو د پاکستان نه بدل ته کې ولې راتلل او د فخر خبره دا ده چې نن چې کوم د خلک د افغانستان نه فارغ شوی دی نو هغې هلته په پاکستان کې ښه په غټ غټو پوسټونو باندې دي که هغه په انجینرینګ سایډ کې تاسو واخلئ که تاسو په میډیکل سایډ کې واخلئ نو د زیاتر د پښتونخوا د هسپتالونو ایم ایس چې کوم دي نو هغې تعلق چې کوم دی نو هغې هم د پښتونخوا نه چې کوم دی نو دغه کړی دی نو زیاتر چې کوم ایم ایس سي د میډیکل سایډ کې چې کوم دی نو هغه هم د افغانستان نه چې کوم دی نو هغې خپله ډګري وړې ده د دې فارغه دي تاسو سوات کې وګورئ موجوده یا بټخیله کې هر ځای کې تاسو وګورئ نو ایم ایس سي کوم دی نو هغه زیاتر د اوس موجوده طور باندې ښه قابل او مشهور ډاکټران چې کوم دي نو هغوی د افغانستان نه ځینې ډګري وړې ده میډیکل خو یو داسې سایډ دی چې دا خو سټډي ډېره زیاته هم د دې ځای د تعلیم نه مطمئنه ځکه یو چې په خپله ژبه کې ده
یعنی پښتو کې درته ایکسپلین کوي او ټرمینالوژي چې کومه ده نو هغه خو د میډیکل ټرمینالوژي ده، چې کوم یوناني ده نو هغه خو ده هغه مشکل نه لري. او چې بیا ایکسپلینیشن د په پښتو کې وشي نو بیا خو ډېره ښه وي. نو موږ مطمئن یو د دې د تعلیمي نظام نه چې کوم دی بالکل مطمئنه یو. او ځکه خو زیات سټوډنټس دلته دي په فارنز چې څومره سبق خلک وایي یعنی د سنټرل ایشیا او د چاینا نه چې دی نو زیات چې کوم دی نو میډیکل چې کوم دی نو خلک افغانستان ته راځي. یو خو دا لو کاسټ هم دی او بل چې دی نو بل ایجوکیشن لیول یې هم ښه دی. شام جان ډیره مننه. بس نور خیر د تواړو خیریت د غواړو او تمه ده چې پاکستان امبیسی ته مونږ هم د دې ځانم ریکوست کو چې را خدای د پاره دغه تک ناسه نو دا زمونږ خلک هم د دې د خیر خېګړې د پاره ناسه او پکار دی چې هغه تاسو دا مسله چې دا د کې دلچسپي واخلي او سرکار ته به مو وایو زمونږ سیاسي ګوندونو ته به مو دا خو یو غټه مسله ده او تاسو ته چې کومه پیښه ده. ډیره مننه شاب.